داود شاه ستاسو دی الله خانه خراب کی ما ایکسیډنټ وشو الله هم تباہ و برباد کا ستا تاریخ در روانوم خدایم غرق کا داود شاه سونیا شاه وزیر حسین الله هم تباہ و برباد کا الله هم خورز محتاج کا الله هم در په در خور په سر کا بی گناه بی خطا ظالمانو ازما حال وګورئ. ملګرو جان حبیب هغه به تاسو پیژنئ کم یو سوشل ورکر چې دی څو ورځې مخکې کم خیبر پښتونخوا کې به چې څه هم غلط کار کېدو هغه به پرې ډېرې زیاتې نیوکې کولې. اوس داسې چل شوی دی چې د لاهور نه راتلو پېښور ته او پېښور ته د دې دپاره راتلو کم داود شاه باندې چې فایرنګ شوی و د کم په نتیجه کې چې د هغې خپه لګېدلې وه او خپه هغه مکمل طور باندې اوستې کټ کړې ده نو د هغې په کیس کې هغه راتلو پېښور ته او د کم په نتیجه کې هغه ګاډی هغه جنګېدلی دی د بل ګاډي سره په هغې کې اکسیډنټ شوی دی نو د هغې په نتیجه کې هغه هم ډېر زیات خوږ شوی دی هسپتال کې داخل دی دویمه ورځ یې ده اوس چې کوم دی داسې ویلی کېږي چې سرجري هم روانه ده ویډیو یې هم راغلی وه هغه هم تاسو وکته په کم کې چې هغه وایي چې داود شاه بس خدای دې تباه که ستا د لاسه زه وایي داسې غمونو کې ګرځمه یعنې که مونږ وګورو یو پښتون ورور زمونږ هغه راپاڅېدلی و د فحاشۍ خلاف کم په پښتونخوا کې چې هغو څه شروع کړي و تاسو به پیژنئ تاسو ته به پته وه چې کومه فحاشي هغې شروع کړې وه د هغې خلاف چې صرف سړی راوتی و نو هغه صرف او صرف جان حبیب و نن هغه په داسې حالاتو کې پروت دی په هسپتال کې نو یو پښتون هغه هم نه یادوي په که مونږ وګورو سوشل ورکر دې نه علاوه نور پښتانه ورونه یې څوک هغه نه یادوي کله چې دا روغ و ویډیو هر څه به یې کول هر چا به د هغې ویډیو ور څه کته خو نن چې په کم حالاتو کې هغه پروت دی نو څوک یې نه یادوي ډېره زیاته افسوس خبره ده چې یو کس هغه مونږ ته خوشحالي یا زمونږ سره خبر زمونږ مرسته کوي او سبا له په هغه باندې څه تکلیف راشي او مونږ د هغې نه په شیشه کېږو نو دا ډېره زیاته غلطه خبره ده مونږ ته هم پکار دي چې هغه سره بھرپور تعاون او هغه سره څنګ په څنګ ودرېږو دغه ویډیو و دغه معلومات و هغه تاسو سره شریک کول امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د الله په امان.